بوللو سره مګر سربیره پر هغه په دغو ګناهو کې هېڅ چرت فکر نه وایي. اوس به یو دوې مسلې راواخلو، یوه د قسم یوه د طلاق ده. دا د خلکو په استعمال کې ډېرې مستعملېږي، نو که مو سره زده کړه نو به ښه وي. یوه مسله د یمین قسم ته وایي. تاسې په دې خبره قسم پر درې قسمه دي. قسم درې قسمه دي. څنګه؟ الفاظ خې یو دي. والله یو قسم دی، بالله بل دی، تالله بل دی، ثم بالله بل دی. دغه الفاظ د قسم دي. وو بې چې ثم کلمه لام راغلې. والله یو، بالله بل، تالله بل، ثم بالله. دا خو موږ صبر دی زده چې دی نه شي دا تورې وایي که دا تورې کشکې زده کړي وو زده چې دي 20 واره دي اخیستي دي. ولو بالله کې رسوي اجواج اخیستله دی نه دی. ثم بالله بیا عطف دی، بل قسم دی. دا ښه دا څنګه پر درې قسمه دي. یو لغوه بولي. لغوه موږ وایي یعنې بې معنا. یو قسم بې معنا دی. هغه بې معنا قسم دا دی چې د سړي در خوله بې اختیاره پر یو شي باندې وځي، هغه د غشي. لکه ګوره ولا نن د روژې 21مه ده، نو ولا ته څه ضرورت وکړه چې دا زموږ ساکت نه کېږي. قسم مې واخیستی د غی ده ګناهګاره نه یم، پروا نه کوي. اره ولا اوس نو ماښام ته یو 2 ګنټې یا 1 به پاتې د غشي هم ده. ولا دا فلانکی نه دی. ولا فلانکی وایم ولا بل وایم. ګرد سره زموږ خواړه دي. دا روا دی دا قسم، مګر بیا هم پروردګار وایي ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. خلکو ما نښان د قسم مه جوړوه. نښان نو دغه دی. والله ولا فلانکی دی، ولا ماجګر دی، په خدای نسوار مو خلاصوي، ولا شروع جماعت مو راوړي. الله وایي زه دې نښان د قسم جوړ کړی یم پر عرش باندې. ولا یا ولا مو ولا څه شي دی کړی. فلانکی دی، ټیم دی، 21 دی، 29 دی، هر څه چې دی. قسم پر څه شي باندې چې څه دپاره. په عربو کې دا قاعده و دی بول الهلال والله. ولا میاشت دغه ده، خود میاشت ده. نو د دغه رویې څخه دې یمین ته چې دا در خوله د انسان بې اختیاره ووځي او هغه دغه شي هېڅ پروا نه ګناه نه لري. بیا هم ټینګېدل د ځان د ډېرو قسمو اخیستو څخه دا ډېر ښه کار دی. الله وایي ما نښان د قسم مه ګرځوه. یو دوهم یمین منعقده بولي. یمین منعقد دا بولي چې یو شي پورې غوټه ورکړې. فلانکی کار به وکړې، فلانکی کار تا کړی دی، ته وایه ما ولاکه کړی. دا بیا یمین غموس ګر سره بولي. یا ګوره ولاکه دغه وخورم، ولاکه دا وچښم، ولاکه دا له ورسم، ولاکه تا له درسم، ولاکه درکم، ولاکه راکې. په یو شي پورې دې غوټه د قسم ورکړې ده. ولاکه درسم، ولاکه وخورم، ولاکه یوشې، ولاکه راکې. دا یو شی ورسره یادوه، قسم په هغه پورې غوټه کوه. دې ته یمین منعقد وایي. غوټه که تا ول ولاکه وخورم ودې خواړې حنیس ولې بس. تا ول ولاکه ودې خواړې حنیس ولې. ولاکه درکم ورجې کوي حنیس ولې. ولاکه یوشې در څه یووي، ولاکه وخورې در څه وخواړې. معنا د خبرې قسم دی په دا پورې دې غوټه کړی دی. دې ته یمین منعقده وایي. که دې په یو شي پورې غوټه کوي هغه کار دې نه وکړي، خلاص یې هېڅ شی نشته. او که دې هغه کار وکړي حنیس ولې. قسم در باندې واوښتی. نو قسم چې را باندې واوښتی څه وکړم؟ دا کفاره لري. کفاره یې ورکړه. اول چې دی مریی آزادول دي. د قسم
او د جهار او د قتل خطا د دې شیانو کفاره یوه د مریۍ ازاده وه. یعنې ګورئ په خطا چې یو سړی څوک مړ کړي حق الله یې څه شي دي مریۍ ازادول. کنې قتل څومره غټ شی دی او پاتې حق الحب خې دیت یې ورکوي. بیا قسم هم که پر چا باندې واوښتې حق الله یې مریۍ ازادول. دا قسم دوغنده غټ شی دی لکه یو قتل چې وکړې چې دا قسم دې په یو شي پورې مښلولی و هغه دې تا ولولا کې وکم ودې کوي تا ولوله چې وې کم نه دې وکړي ولا وې کم نه دې وکړي. دا دې دوغنده خطره پیښه کړله لکه قتل خطا چې وکړې په قتل خطا کې کفاره مریۍ دي په قسم کې کفاره مریۍ دي چې په دا خبره څومره یان به راباندې انعام خدایه ګله به راباندې دوغنده مو اخیستي دي دوغنده راسه فوت شوي دي دوغنده قرار پیغام ورته نه اچتلی. که مریۍ نه و کفارې ته پام کوئ اختیاري شی نه ده. بیا به لسو مسکینانو ته کالي ورکوي کمیس و پرتوګ چې عام بدن د ده په پټېږي عام بدن راوه لس جوړې کالي لس خو در اوسه پورې جهاده خبره ده یوه نه ده ورکړې کفاره کې انو لسه کوي لس شي. نو بیا لس مسکینان که چې دا نس وکولی لس مسکینان ماړک دا اشیره یا و دوه و درې و څلور پنځه لس سهار و ماښام یې ماړه کړه. که چې دا توان هم نه درلودی نو څه وکړه نو بیا 3 روژې متشله سره ونیسه. دا 3 روژې دا د کفارات الایمان دپاره دا د هغه چا دپاره ده چې په ان لم یستطیع مریۍ دی نه طاقت یې نه لس مسکینان ته کالي ورکنې لرم لس مسکینان ماړه که سهار و ماښام ولا که نسته ونیسه 3 روژې ونیسه. دا نو وروسته دلته راځي ماړه سړي ته اجازه د روژو نشته دغه یې خنیوای شي کفاره یې نشي کېږي کفاره یې بالمال ده. نو کینه که ور په دې قسم یې غاړې بندې دي لنډه ده. یو قسم یوه غوټه د اور و انسان ته ورکوي الله مجوسه 2 قسمه 2 غوټې ورکوي 3 څلور غوټې جهاد وهلو مجاره یعنې دی نه وانه ده دا یو قسم دې مات کړی دی یوه غوټه که دې 2 مات کړی و 2 غوټې دي که دې 3 مات کړی و 3 دا نه دی چې دا یوه غوټه ورکوي دا بل 2 ورکوي دا بل 3 ورکوي یا یوه غوټه ده. نو اوس بنده ته وایي ستا خوښه ده که ځان غوټو ته ټینګوې که ځان کفارې ته ټینګوې که ځان و قسم ته ټینګوې قسم چې قسم دې واخیستې چې والله کې وکم نو یې مه کوه نو او که دې وکړې دا کفاره به ورکوې که ځان هم حنیسه کفاره هم نه ورکوې دا خو امکان نه لري. الله وایي ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم مانوسان د قسم الله وایي مه ګرځوه لنډه. او یو بیا یمینی غموس دی غمس غوټې ته وایي هغه وایي دا دی چې پر تېر کار یې په درواغو اخلي. څه معنا معلومه ده چې دا کار د غی نه دی دی قسم پر اخلي دې ته یمینی غموس وایي. لکه یو چا و تا ته ویلي چې پلانکي ته به ورشې دا خبره به ورته وکړي چې دا داسې دی دا چې ته واښه دی نه ورغلی هغه در باندې پیر شتا فلاکی ویل دی و څنګه و ښه و جوړ و تا په خوب لا نه دی لیدلی و یا ښه بیدار و نو زما خبره ته وکړله و څه وینه به دې ورته کړې په خدا چې ورته ونه کړله دا نو یمینې غمس بولې لنډه ده. په هغه اولو ګناه کبایرو کې غټه ګناه کبیره ده. اوله ګناه په غټو کې الاشراک بالله شرک دی. دوهم حقوق الوالدین د مور د پلار ازار دی. دریم وی والیمین الغموس دا ناحقه قسم اخیستل
په درواغو یا پر درواغو باندې د دې دپاره کفاره نشته کتاب وایي د دې لار ما نه ده خلاصه کړې ځکه دا ګناه کبیره ده دا نه په مرغي خلاصېږي نه په مسکین خلاصېږي نه په کالي خلاصېږي د دې مثال دا چې دی ډېر ډېر ادب دی یو سړی راولاړ سو غلا یې وکړله بیا یې قرار مسکینان ته کالي ورکړله د دې غلا د ګناه څخه خلاص سو مسلمان غلا چې کړې ده یو سړی راولاړ سو ادب دی زنا یې وکړله بیا راولاړ سو قرار یې ښه 10 جوړې 15 جوړې کالي یې ورکړې خلکو دا اوس دا زنا د هغې څخه خلاص سو دا په کالو نه پاکېږي نه پټېږي دا یو بد کار دی سوی د دې دپاره خالص دی اخلاص توبه د خدای ته بیا په توره شپه او په ژړا کار چې الهي زما توبه ده بس ډېره سرکشي مې وکړله ډېره واخوردني مې وکړله ډېر مې ناراضه کړلې ډېر مې خوابدې کړلې مګر الهي اوس سوله در سره کوم خلک یې په خلکو کوي زه په خپله په تا کوم د تاسو نو د ګناه کبیرې دپاره کفاره نشته نه روژه کفاره ده نه کفړه کفاره ده نه مریی کفاره ده نه ګوله کفاره ده د دې دپاره چې دی توبه کفاره ده لنډه یې ده توبه د دغه روی رسول الله وایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له اکسالا یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا آیات شریف و ای مؤمنانو توبه وکړئ خدای وایي و ما ته توبه د اخلاص وکړئ نشته پام ستا کنه د اخلاص توبه بعضې مفسرین وایي نصوح یو سړی و ادب دی نرښځی و اواز یې هم د ښځې و رنګ یې هم د ښځې و او بس قرار د ښځو د امام مزدور یې کوي ځان چې دا کیسه کوي یې وصفا کوي نو هغه شوی دی دا ښځه ده څو عمر یې په دې امام کې د ښځو امام چې توپ کړی دی مګر دی خو نر دی نرښځی دی نرښځی پاک امتحان کاوی نو یې بیا وایي د باچا لور ادب دی یا وزیر لور یا کوروالا دی امام ته راغلې وه یو ګوتمۍ د ډېرې لوی قیامت ګوتمۍ وه د زرو د عقیق د غمیو دا ولوېدله ورکه شول په پښو کې اباره پر ټولو ښځو پر دې ټولو کیسه والا چې دا کیسه کوي ولې یو به د ځایه نه شوري زما ګوتمۍ ورکه ده ډېرې قیمتي ده ټول یې جام کړ قرار دا راولاړه سوله نو نور کالي خو نو نسته حیا دي نو خبرې دي نو بالا تلاشي پکې کوي نو نور خو نو نه صدري شته نه کرتۍ شته نه تلاشي ده پالنګ کې کوي فرده چې وارې رانږدې کېږي یو دوې ښځې لا پاته دي وایي دی و خدای ته دلته په التجاس ولې الهي رسوا کېږم داسې رسوا کېږم چې د دار لایق جوړېږم زه خو نر یم نرښځه یم په ښځو مې ځان ایستلی ولې الهي پروردګاره که دې په دغه موقع کې نن خلاص کړه او د دغه څه کې دې په دې زما په هغو توبه ده چې ستا په دربار کې بله د قبول نشته خلاصوه مې پټوه مې خدای ګورې په اخلاص یې توبه وکړه دې ته لا نه دی رانږدې شوی بله ښځه ده چې هغه تلاشي کوي وار به پر دې راځي قدرتي وایي د دې باچا د لور د هر څوک چې ده دا پښه چې وښورل و دې خواته راغله دلته شرنګ سو په دې پښه کې د دې پښه ځینې وموښتله شه دې چې ولوی خو دا د ګوتمۍ پرته ده ما و پردیو ښځو ته مې تړلې ګورې قدرت خلاص کړي د هرې لارې چې خلاص کړي د هره ځایه څه چې خلاص کړي دی یې نه کوي تلاشي هغه ښځه چې د سر مونې کړه تلاشي ګوتمۍ پیدا سوله دا بیبي په خپله پوه شو چې دا د ما په پښه وواله شرنګ یې دې واورېدې په پښه یې وواله
بس نو برته غږ روغ شو چې خبرې چالانه سویلی شي بیا خپله ګوتمۍ پیدا کړه و څه ښه کار اوس ده څه وکړه نو خانورې ښځې به برته آیا دي په خپل لمبېدو په خپل صفا کېدو شروع کړي د بسم الله کړه مخ پر دروازه هغه امام شان چې هغه ناستې پیسې وشې ټولې هغه چې ویل ور زما کالي راکړه هغه ورته څه کوې خیر دی خو اوس لا د چټۍ وخت نه دی ده ورته ماته یو تکلیف راپېښ شو هغه خپل کالي یې راواخیستل نو بیا راغللې هغه مزدوري و میاشتو هر څه و کل و بل و دا یې پرېښول یو خرابه مشت یې پیدا کړي په دې کې و خدای ته پر سجده باندې پرېوتې تر هغه ساعته په ژړا و په توبه و په پښیماني و ولیلا چې په دې دنیا کې دې نه وشرموله د دا پنځو ښځو په مابین کې شرم زما دپاره خجالت د تمام عالم الآخرت په مابین کې به څنګه نو زما توبه ده پاک خدایه ده چې توبه قبوله کړله تاسې ورته ګورئ د ده نوم نصوح و نصوح الله وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا دغه چې توبه الله وایي راته وکړه لکه نصوح چې راته وکړله هغه توبه قبوله شوه دا یو معنا ده اخلاص یو معنا ده نو د دغه رویې څخه دریم قسم غموس بولل کېږي کفاره نه لري تاسې په دې خبر ګناه کبیره ده توبه به په اخلاص و خدای ته کاږي خلاصېږي که نه خلاصېږي د غلا او د جنا په شان ګناه ده دا یمین دا قسم دا کم قسم دی دا هغه قسم دی چې پر درواغو یې ناحقه په ناحقه یې اخلېله خالص درواغ د ده زړه په خوشحاله کوي ګوره په دې خپل ځانو خبرو کې هره خبره چې دې مخ له د درواغو راغلله که دې قسم پر واخیستی یمین یې غموشتې وکړې ګناه کبیره دې وکړله بې توبې د اخلاص د دغه جرمه نه خلاصېږي او که دې قسم په یو شي پورې غوټه کوي چې والله کې وکم یا ولې چې وکم که دې وکړي اخلاص که دې نه وکړي تاول ولې چې وکم نه دې وکړي حنیسه سولې بیا به یو مریی لس مسکینان لس مړول یا پټول دغه یې کفارې دي چې درته ویل او یو دا دی چې سړي د خولې بې اختیاره ووځي اوله دا پروا نه کوي بیا هم الله وایي ته چې مانو شان د قسم مه ګرځوئ ځکه د الله جل جلاله نوم یو ډېر عظیم شان نوم دی ولې سړی په هر ځای کې واخ پر هر شی واخ حدیث راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا که په سودا کې قسم واخیستی او په قسم یې دا شی پر چا تیر کړي وایي ته په دې کې لا شنې وایې پرند وم روژه مې هم ده و خو دې روژه ده روژه مې هم ده پرون ماجګر یې زما دې په خدای قسم یې چې په یو پنځوسه یا سلی دردله غټ ګام وخت دی او بالا یې راسه غوښتي ما نه ورکوئ نو هغه وایي چې روژه یې هم ده دی وایي روژه مې هم ده دې منې او پنځوسو سل یې در ما بالا جنې ورکوئ نو خو معلومداره احسان وکړي نو ته خو زموږ مولوي صاحب یې موږ خو لمونځونه در پسې کړي دي نو تا به خطا باس سر خلاص کړه او هغه دغسې هم کړي یې نو به څنګه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله وایي په دغه بیه کې خیر نشته چې په دغه خبره که دې په قسم وچلول بې خیره دې کړله بیا یې نه برکت شته نه یې فایده شته نه یې خوند شته نه یې مزه شته په هره شپېرکۍ په هره ریړه چې در څخه خرج شولې په ځان به دې پوه لا نه کړي نو قسمونه باید چې موږ تاسې نه واخلو ځکه د قسمو نقصان دیني نقصان هم دی دنیوي نقصان هم دی که صحیح فهمسته ولې اخیستلی دا معنا او هغه بیا دی په ضربه چې والله و بالله و تالله و ثم بالله دا یو قسم دې بس دی دا دوه و درې بلا تشبیه دا خو لکه د شلومبو غړفونه دغه چې مسلسل یې کوي اګر سړي زړه نه پسوي دا څه کوي نو د قسمو سره پکار دی لغوه منعقد غموس په درواغو اخیستل ګناه کبیره د غموس دی
توبه غواړي کفاره نشته او چې په یو شي پورې دې